إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو ورونو خویندو، په اسلامي تاریخ کې یو ډیره ستره واقعه او یو ډیره لویه معجزه تر سره شوې چې هغه د اسراء او د معراج واقعه ده، چې دا د الله سبحانه وتعالی له لورې یوه معجزه ده چې د انسان عقل ورته حیران دی، او که انساني عقل ته پرېښودل شي کیدای شي نه باور کوونکی وي، مګر دا چون د الله له لورې یو معجزه ده او د ایمان مسئله ده، مونږ او تاسو پر دې باندې ایمان لرو. دا چې د اسراء او د معراج واقعه کله تر سره شوې، آیا دا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل روح او بدن دواړو سره تر سره کړي، که دا یوازې روحي سیر او سفر و یا دا په خوب کې لیدل شوی؟ دا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څرنګه اسراء او معراج ته حرکت وکړ، په کوم تاریخ باندې څرنګه مسجد اقصی ته ورسید، آسمانونو ته څرنګه ورغی، کومو پیغمبرانو سره ملاقات وشو، سدرة المنتهى، بیت المعمور او جنت او دوزخ څرنګه ولیدل، د لمانځه فرضیت هلته څرنګه تر سره شو، بیرته د راتګ نه وروسته د کفارو عکس العمل د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې څه شی و. دا چې اسراء د مکې مکرمې نه د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته کېږي، ولې مسجد اقصی انتخاب شو؟ د مسجد اقصی هغه حیثیت او ویلیو او د مسلمان سره هغه عقیدتي تړاو، دغه ټول شیان به انشاءالله په نننۍ خطبه کې ډېر په مختصر ډول سره بیان شي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه کې و، خپل دعوت او تبلیغ او ارشاد ته ادامه ورکوله، د کفارو د لورې ډېر زیات ستونزو سره، اذیتونو سره، ضرر سره مخامخ شول. څو وارې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د قتل ارادې وشولې. کله چې د خلکو ایمان را نه وړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طائف ته لاړ، کېدای شي نږدې منطقه کې یو بل څوک ایمان راوړي او د هغو په حمایت او مرستې سره بیا زه مکې مکرمه کې او نورو خواوشا منطقو کې دعوت وکړم. خو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل دغه ټول کوشش ته ادامه ورکوله. په همدغه اسنا کې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه تکیهګاه د الله نه وروسته چې د ده تره ابو طالب و، هغه وفات شو. کله چې ابو طالب وفات شو، مشرکانو اذیت او ضرر نور هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته زیات شو، ځکه ابو طالب ولو که مسلمان هم نه و، خو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کلک مدافع و، او د هغه په ژوند کې مشرکانو ډېر جرأت نشو کولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورسوي. په همدغه اساس بار بار به ابو طالب سره کتل، ملاقاتونه او مشورې به کولې، تر څو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منع کړي. حتی ابو طالب ته دوی ډېر زیات پیشنهادات هم وکړل، مګر ابو طالب د دې پیشنهاداتو ته التفات ونه کړ. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بله تکیهګاه د الله نه وروسته چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها د هغه هم وفات شوله. دغه کال ته په اسلامي تاریخ کې عام الحزن وایي، د خفګان کال، ځکه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مشکلات راغلي. یو طرف مشکلات د مکې د خلکو، بل طرف
مېرمن چې د دې یو غټ تکیهګاه وه هغه وفات شوله، بیا د ده کاکا ابو طالب وفات شو. د طائف خلکو هغه چلند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره وکړه. نو هماغه چې الله سبحانه و تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان ته راوغوښته چې ته یوازې نه یې، یو سیر یې ورته ورکړه، دنیا او اسمانونه او ځمکه او جنت او دوزخ یې ورته وښوده چې دا هر یو خپل حکمتونه او فلسفې لري. د اهل سنت والجماعت عقیده هم دا ده چې دا اسراء او معراج واقعه پر روح او جسد دواړو سره ترسره شوې. که څوک وایي چې یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح تللی، دا خبره غلطه ده. که څوک وایي چې په خوب کې تللی، دا خبره هم غلطه ده. اهل سنت والجماعت عقیده هم دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روح او په جسد سره دواړو سره تللی دی. دا چې د اسراء او معراج واقعه څه وخت تېره شوې ده یا کله ترسره شوې؟ ځکه یو تعداد علما یا یو تعداد اسلامي هیوادونه پرون ورځ چې تېره شوله 28 د رجب باندې د اسراء او معراج واقعه لمانځي. په دې باور دی چې دا په دغه تاریخ باندې ترسره شوې. مګر د محدثینو قول هم دا دی چې د اسراء او د معراج واقعات دقیق تاریخ یا یقیني تاریخ ثابت نه دی، ځکه هم مختلف تاریخونه دې ته ذکر کیږي. بعضی وایي چې دا د هجرت څخه 6 کاله مخکې ترسره شوی، بعضی وایي چې دا 14 میاشتې مخکې ترسره شوی، بعضی وایي 6 میاشتې مخکې ترسره شوی، بعضی وایي چې دا د ربیع الاول په میاشت کې د بعثت نه فوراً وروسته ترسره شوی. تقریبا 12 قوله په دې کې ذکر شوي دي. مګر اهل سنت او محدثین په دې باور دي چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت څخه وروسته او د هجرت نه مخکې په همدغه منځ فاصله کې ترسره شوی. دا چې په کوم تاریخ دی دقیق ثبت شوی نه دی دا تاریخ. نو ځکه هم که څوک وایي چې دا خامخا 28 د رجب باندې یقیني خبره نه ده، که څوک وایي چې په فلان تاریخ یقیني خبره نه ده، دا ټول احتمالات شته. مګر په دې موږ باور او یقین او ایمان لرو چې د اسراء او معراج واقعه ترسره شوې د بعثت څخه وروسته د هجرت څخه مخکې. تاریخ مهم نه دی چې دا کله ترسره شوې، ځکه موږ او تاسو ته مهم دغه واقعه ده چې دا واقعه ترسره شوې ده. نو په همدغه اساس الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اسراء او معراج ته وغوښته. او دغه حدیث بخاری شریف کې هم ذکر دی، په نورو د حدیثو کتابونو کې هم په مختلفو طرقو سره ذکر شوی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې زه په کعبه مشرفه کې وم، حطیم کې وم، ځینې کې د حجر اسماعیل لفظ راغلی، حطیم دا کعبې سره د یو سنکاري غوندې ځای چې دی دغلته وم. داسې حالت کې وم چې نه ویده او نه ویښ. ګورم چې په همدغه وخت کې یو څوک ما ته راغی، جبریل علیه السلام. بل ملائکه هم ورسره وه، دوی زما سینه سیرې کړه، زما زړه یې راوویسته او هغه یې پرېمینځه او بېرته په ایمان نور سره او عقیدې سره ډک او خپل قالب ته کېښوده. بیا دوی سره د یو براق یو حیوان و چې براق د اس د خر نه غټ او د اس نه وړوکی حیوان دی. په دغه براق حیوان باندې زه کېنولم او ځان سره مسجد اقصی ته بوتلم. دا ټوله په همدغه یوه شپه کې ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مسجد اقصی ته رسیږي، هلته دغه براق د یو دروازې یا د دیوال په یو چنګک کې تړي او هلته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبرانو امامت کوي. دلته بیا هم دا سوال دی چې دغه پیغمبران خو ټول وفات شوي وو، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دوی امامت سره کم وکړه. دغه 1,40,000 کم او زیات پیغمبران الله عز وجل د دوی ارواح د دوی د صورتونو په شکل کې حاضر کړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینې روایاتو کې بیا دغه پیغمبرانو صفات هم موږ ته بیانوي. وایي چې ابراهیم علیه السلام ما ته ډېر نږدې و په شکل کې، عیسی علیه السلام ویلو دغه رقم و، یوسف علیه السلام دا رقم و، د ځینو پیغمبرانو صفات بیانوي. نو دغه ټول پیغمبران الله عز وجل مسجد اقصی ته د دوی ارواح د خپل صورتونو په شکلونو کې راټولوي او پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د دوی امامت کوي. چې دغه خپل مونږ او تاسو ته یو درس دا کوي چې نور پخواني دینونه ټول منسوخ شول، یوازینی دین چې فی الحال هغه برقرار دی او الله غوره کړی دی هغه د اسلام دین دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو امامت کوي او دوی شاته د پسې مونځ کوي، اقتدا کوي. نو اوس یوازینی دین هماغه د اسلام دین دی. په زمین کې دغه واقع مونږ او تاسو ته هم زمونږ او تاسو یو اسلامي تړاو هم ښایي چې مسجد حرام او مسجد اقصی دواړه زمونږ او تاسو د عقیدې برخې دي. مسجد اقصی د حرم څخه د کعبه مشرفه څخه وروسته دوهم د عبادت ځای دی چې د ځمکې پر مخ جوړ شوی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دا پوښتنه وشوه چې یا رسول الله لومړی عبادتګاه کومه یوه ده چې جوړه شوې؟ هغه ورته وفرمیل کعبه مشرفه مسجد حرام.
ول دوهم کوم یو دی؟ ول هغه مسجد اقصی. نو هغه دوهمین مسجد دی. په دوهمین مسجد سره سره زمونږ او تاسو لومړنۍ قبله ده چې هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مدت لمونځ کوي، هغه جهت ته مسلمانانو هغه جهت ته لمونځ کوي چې درسو الله عز وجل کعبه مشرفه قبله وګرځوله. بل درس هم دا دی چې په هغه منطقو باندې د يهودانو حاکمیت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کول الته د سیر او سفر هغه ځکه د پیغمبرانو امامت کول الته. دغه درس مونږ تاسو ته یادوي چې دغه يهودانو حاکمیت نور تخلاص شو، هغه به نور د اسلامي تصرف لاندې وي، د اسلامي عقیده لاندې وي، اسلامي دستورات لاندې به وي. او په دې مبدا باندې الله عز وجل قران عظیم شان کې مونږ تاسو ته د 15مې سفاره ابتدا کې هم فرمایي چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي پاک دی هغه ذات. دا د سبحان لفظ ته چې مونږ تاسو ګورو د پاکي معنی ورکوي، تنزیه، یعنی الله عز وجل پاک دی، د شرک نه پاک دی. الله عز وجل پاک دی په خپل ربوبیت کې، پاک دی په خپل الوهیت کې، پاک دی په خپل اسماء او صفاتو کې. یعنی د الله عز وجل هیڅ کړنه هیڅ صفت مخلوق سره مشابهت نه لري. هر هغه کار چې الله عز وجل کوي هغه د مخلوقات او د تصور نه داغو د کړنو څخه پورته کار دی. کله چې په دغه آیت کې مونږ تاسو د سبحان لفظ باندې ایمان ولرو چې الله منزه دی، چې الله صفات هیڅ چا سره برابر نه دي، د هر چا څخه پورته دي، نو د الله کارونه هم عجیب او غریب کارونه دي. دین ورسته کوم واقعي چې ذکر کیږي بیا مونږ تاسو ته شک او تردد نه پاتې کیږي، د شک مجال نشته. ځکه مونږ د الله په سبحانیت ایمان راوړو، چې د الله په سبحانیت مو ایمان راوړو، د اسراء او د معراج په واقعي باندې باید ایمان راوړو. ځکه چې د الله کردار مخلوق سره نه ده، د مخلوق څخه پورته ده. نو اسراء او معراج الله عز وجل ته ډیر عادي خبره ده. بیا فرمای اسرا بعبده لیلا، پاک دی هغه ذات چې د اسراء وکړ خپل بنده د پاره د شپې. اسراء څه ته وایي؟ د شپې تګ ته وایي. هغه څوک چې د شپې سفر کوي دې ته اسراء وایي. یعنی د شپې د خوا سفر ورکړ خپل بنده، خپل محبوب بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته. بیا د مسجد اقصی صفت هم الله عز وجل بیانوي، الذي باركنا حوله، هغه مسجد اقصی چې داغه ارد گرد ټول منطقو ته بون خپل برکت نازل کړي، هغه مبارک ګرځولې دي. مبارک منطقې دي، داغه برکت په زراعتو کې، په ثمارو کې، په خلکو کې، په منطقه کې ټول د برکت ځای دي. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې انته ورغه د پیغمبرانو امامت وکړه، او بیا د پیغمبرانو د امامت څخه ورسته اسمان ته جبرئیل علیه السلام په معیت کې وکړه. نو اسمان ته د خطلو په وخت کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مسجد او بکه چې اسمان ته وکړه، نو دغه روایت هم په حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسمان ته لومړنی اسمان ته وکړه. نو هلته جبرئیل علیه السلام د اسمان د دروازې خلاصولو غوښتنه وکړه د ملائکه مکلفو څخه چې د اسمان د دروازې په ساتلو مکلف دي. هغه ورته ویل چې دا څوک دی؟ ول جبرئیل علیه السلام. ول څوک در سره دی؟ ول ما سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. بیا ملائکه پوښتنه وکړه چې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم غوښتل شوی دی او د پر رسالت مبعوث شوی دی؟ هغه ورته فرمایل چې هو. بیا د ملائکه هغه ته مرحبا او ستړي شو چې مرحبا به، یعنی په خیر درشه محمد صلی الله علیه و سلم. فنعم المجيء، بهترین زائر او بهترین راتلون کې دی چې اسمان ته راغی. دروازه دې تخلاص شوه. کله چې دروازه خلاص شوه دوی اسمان ته ننوتل، الته آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. کله چې آدم علیه السلام ولید جبرئیل علیه السلام محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې هذا ابوک آدم فسلم علیه، یا محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا پلار آدم علیه السلام دی، سلام ورته وکړه، ستړي مشه ور سره وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه ته سلام وکړه. نو آدم علیه السلام د سلام جواب ورکړه. بیا یې ورته فرمایل چې مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، خدای راشلی اخر اغلاس وای خپل صالح زوی ته او صالح پیغمبر ته محمد صلی الله علیه وسلم ته. دین ورسته دوی دوهم اسمان ته لاړ. هر اسمان ته چې ورځم دغه محاوره تکراریږي چې څوک یې وای جبرئیل علیه السلام، څوک د در سره؟ ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی. آیا هغه راغوښتل شوی دی؟ وای بل راغوښتل شوی دی. بیا دروازه ورته خلاصيږي. نو کله چې دوی اسمان ته خېږي الته یحیی او عیسی علیه السلام سره ملاقات کیږي. دوهم اسمان کې یحیی او عیسی، او یحیی او عیسی علیه السلام د خاله زامن دي. دی حدیث شریف کې هم دا ویل کېږي چې ابن خاله،
یحیی او عیسی علیه السلام دواړه د خاله زامنو سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کوي. هغه ته هم رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام کوي، هغه د سلام جواب ورکوي او همدغه جمله ورته تکراروي چې خد راشي زمون هغه صالح اورور او صالح پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. بیا دریم اسمان ته ورخیږي. دریم اسمان کې هم دغه محاورې څخه وروسته چې جبرئیل علیه السلام د اسمان ساتونکو سره کیږي، بیا هغه دروازه ورته خلاصوي، مرحبا وایي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسف علیه السلام سره ملاقات کوي. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي چې دا یوسف دی، دته سلام وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته سلام کوي، هغه ورته دا فرمایي چې د سلام جواب څخه وروسته چې مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، خدای راشي زما صالح ورور او صالح پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. بیا څلورم اسمان ته کېږي، د محاورې څخه وروسته هلته ادریس علیه السلام سره ملاقات کیږي او ادریس علیه السلام ته د سلام څخه وروسته هغه هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته همدغه خراغلاس وایي چې نور پیغمبران ورته وایي. بیا پنځم اسمان ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کېږي. هلته هم جبرئیل علیه السلام د اسمان د دروازې خلاصولو تقاضا کوي، هغه پوښتنه کوي څوک د در سره آیا پیغمبري باندې مبعوث شوی راغوښتل شوی دی. دغه ټولو مراحلو نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هلته هارون علیه السلام سره ملاقات کوي، د موسی علیه السلام ورور. هارون علیه السلام ته سلام کوي، هغه هم د سلام جواب ورکوي، بیا هغه هم ورته خراغلاس وایي. شپږم اسمان ته خېږي او شپږم اسمان کې هم دغه ټولو مراحلو څخه وروسته موسی علیه السلام سره ملاقات کیږي، هغه ته هم سلام کوي، هغه بیرته ورته سلام اچوي. مګر موسی علیه السلام سره هلته یو بل واقعه کیږي. هغه واقعه دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام او ستړي څخه وروسته موسی علیه السلام څخه جدا کیږي، موسی علیه السلام په ژړا شي. کله چې داغه نه جبرئیل علیه السلام پوښتنه کوي چې یا موسی ته ولې په ژړا شولې؟ موسی علیه السلام ورته وایي دغه ځوان یعنی محمد صلی الله علیه وسلم زمانه وروسته راغلی، زمانه وروسته په نبوت مبعوث شوی دی، مګر د قیامت په ورځ به د تر ټولو زیات امتیان جنت ته داخليږي. زما د امت څخه به د امتیان ډیر وي چې جنت ته داخليږي، د امت به زما د امت څخه ډیر وي. یعنی دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه فضیلت ته بیا اشاره ده. دین وروسته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وم اسمان ته خېږي او وم اسمان ته چې خېږي الته ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کیږي. حتی ځینې روایتو کې دا دی چې ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته تکیه کړې وي، الته ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کیږي. ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات کیږي جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې دغه هم ستا پلار ابراهیم علیه السلام دی، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکونو کې راځي ابراهیم علیه السلام. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته سلام واچوي، هغه د سلام جواب ورکوي، بیا ورته وایي چې مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، خدای راشي زما صالح زوی او صالح پیغمبر. نو ابراهیم علیه السلام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زوی خطاب دلته کوي، ځکه المسی دی. دین وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سدرة المنتهى ته ورسیږي. بیت المعمور ته چې ابراهیم علیه السلام تکیه کړې، دا بیت المعمور څه شی دی؟ د بیت المعمور وصف په احادیثو کې داسې راغلی چې بیت المعمور ملائکو ته داسې حیثیت لري لکه موږ او تاسو ته چې کعبه مشرفه لري. موږ او تاسو چې د کعبې طواف کوو، ملائکه بیت المعمور کې طواف کوي. او په احادیثو کې دا ثابته ده چې هر ورځ 80,000 ملائکه بیت المعمور ته ورځي، د الله عبادت کوي، هلته بیا بیرته وځي. دغه 80,000 ملائکه دوباره نه راځي، هر ورځ 80,000 نوې ملائکه راځي، نوې ملائکه راځي، ځکه د الله ملائکه تعداد یوازې الله ته معلوم ده چې دا څومره دي. د نور مخلوقاتو چې الله پیدا کړي داغه عدد یوازې الله ته معلوم ده، ځکه الله قرآن عظیم شان کې فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو، د پروردگار د جنود او د لښکر تعداد یوازې الله ته معلوم دی چې دا څومره دي او په کوم انواع باندې دي. دین وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سدرة المنتهى ته ورځي چې هغه تقریبا د عرش سره نږدې دی. د سدرة المنتهى اصلا دا سدره چې د په عربي کې یو ونه ده، زمونږ تاسو منطقو کې ورته موږ تاسو بیره وایو، بلا تشبیه شکل هغه بیره غونډه ده زمونږ تاسو غونډه کو په عربي کې ورته صدر وایي. او منتهى یعنی هغه لرې منطقه کې چې د ټولو نه پورته دغه ونه ده سدرة المنتهى. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ونې صفت بیا بیانوي چې فرمایي فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ما چې دغه ونه ته وکتل سدرة المنتهى ته د دې د ونې پاڼې دومره ګټې وي لکه د فیلانو د غوږونو غوندې، د فیل غوږ ډېر ګټ وي، پاڼې دومره لوی وي. او د دې میوه موږ او تاسو چې د کومه بیره دنیا کې لرو تقریبا داسې د خرما په اندازه باندې وي، لږه وړه وي د خرما څخه، زړی هم داخل کې لري.
دلته انګلیسي کې ورته جوجوبې وایي. کله کله کال کې ور دی مارکیټ کې زه ګورم. اما دغه ونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده، فرمایي چې دغه مثل قلال حجر، د دې میوه یا دغه سدر دانه چې کوم ده دومره ګټې ګټې وي لکه د حجر قبیلې هغه منګي وغوندې. منګی هغه لوښي چې پخوا به پکې خلکو اوبه ساتل، نو داسې وی لکه د حجر قبیلې د منګي وغوندې. حجر قبیلې منګي ګټ ګټ و، تقریبا 3 بشکه ورته وایي، دا مشکې 2 یا 3 مشکې اوبه به په هغې کې اچولې، یعنې دومره ګټې ګټې میوې د دغه ونې وی. خو دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولته ولیده. بیا فرمایي چې ما هلته 4 نهرونه ولیدل، دریاګانې چې 2 دریاګانې داخل کې وي او 2 د باندې وي. هغه 2 دریاګانې چې داخل کې وي هغه بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې هغه غالبا چې د کوثر او یو بل نهر ورسره یادېږي، او هغه 2 چې ښکاره وي هغه بیا وایي دجله او فرات دی. ځکه په نورو حدیثو کې د دجله او فرات د نهر په اړه باندې هم راغلی دی چې دا د جنت څخه سرچشمه نیسي، او د هغې د برکاتو په اړه باندې هم ځینې روایات شته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هلته 2 لوښي وړاندې شول، بلکې 3 لوښي وړاندې شول. په یو کې شراب دی، په یو کې شیدې دي، په دریم کې عسل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته په دې کې انتخاب وکړه، یو ځان ته واخله ویسکه. پیغمبر صلی الله علیه و وسلم 3 واړو ته وکتل، مګر بیا شیدې انتخاب کړې، شیدې یې وڅښلې. کله چې شیدې انتخاب کړلې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ته دا وویل شو د الله له لورې چې هدیت الی الفطره، ته هغه فطرت غوره کړه. هماغه د فطرت شی دی واخیسته چې انساني فطرت سره هم غوره دی. ځکه نن سبا زموږ تاسو دا تړاو شیدو سره ډېر زیات دی، که ماشوم دی، که ځوان دی، که مشر دی، که سپین ږیری دی، روزانه حداقل یو وارې خو شیدې څکي. نو ته فطرت تا ته لارښوونه وشوه د فطرت شی د انتخاب کړه. ځکه که ته شراب انتخاب کړی وای ستا امت به ټول بیا بېلارې شوی وای، ځکه ټول به نشه و. او که ته د عسل انتخاب کړی وای، عسل چې دی دا د ترفیح شی دی، ځکه عسل یو سړی چې ښه سرمایه ولري، کافي پیسې ډېرې ولري، هغه یې خوري. هر سړی عسل نشي خوړلی. نو دا داسې د یو ترفیح شی و چې تا هغه خوښ کړی وی، نو بیا به ستا امت هغه نشو کولی. نو ته هغه شی خوښ کړې چې هغه د فطرت شی دی، چې شیدې دي، هر سړی ورته لاسرسی هم لري، او هماغه د انسان فطرت سره سازګري هم لري، انسان ته ګټور هم تمامیږي په ټولو مراحلو کې. په همدغه سفر کې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې الله عز وجل لمونځ فرض کړ چې ته او ستا امت به د ورځې 50 وخته لمونځ کوئ. 50 وخته لمونځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چون تجربه نه درلودله په دغه مسله کې، هغه هم دا 50 وارې قبول کړي. کله چې بیرته راکوزېده په 6م اسمان کې موسی علیه السلام ولیده. موسی علیه السلام ترېنه پوښتنه وکړه چې یا محمد صلی الله علیه وسلم الله عز وجل تا سره څه معامله وکړه، څه شی درکړی؟ ویل ما ته خو 50 وخته لمونځ راکړه. موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زه تجربه لرم، زما امت ونه شو کولی، ستا امت هم نشي کولی. بیرته د الله حضور ته ورشه او د هغه نه دا غوښتنه وکړه چې دا لمونځونه درته کم کړي. نو الله عز وجل 10 لمونځونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کم کړه. بیا محمد صلی الله علیه وسلم راغی، بیا موسی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې څه یې در سره وکړه الله عز وجل. ورته وفرمیل چې 10 لمونځونه کم کړه، 40 لمونځونه شول. موسی علیه السلام بیا ورته وفرمیل زما مشوره دا ده چې ته بیرته الله عز وجل ته ورشه. بیا دغه غوښتنه او التماس وکړه، ستا امت دا کار نشي کولی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی، الله عز وجل 10 نور ورته کم کړه. چې بیا موسی علیه السلام ته راغی، بیا ورته وفرمیل څه وکړه الله عز وجل؟ ویل چې 10 نور هم کم کړه، 10 لمونځونه پاتې شول. ویل بیا ورشه، ستا امت 10 لمونځ هم نشي کولی. خو تقریبا موسی علیه السلام هر وارې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته همدغه مشوره ورکوي چې ته بیا الله ته ورشه، تر دې چې 10 لمونځونه پاتې شول. چې بیا 10 پاتې شول، موسی علیه السلام ته بیا راغی، بیا هغه ورته دا هم ستا امت نشي کولی، بیا ورشه. موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورغی، الله عز وجل 15 نور هم کم کړه، 15 لمونځونه پاتې شول. چې بیا موسی علیه السلام ته راغی، موسی علیه السلام ته وفرمیل چې الله عز وجل ډېر د لطف او شفقت او مهرباني نه کار واخیسته، پر ما یې 15 لمونځونه فرض کړه او زما په امت باندې. موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ستا امت 15 وخته لمونځ نشي کولی، بیا الله عز وجل ته ورشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نور زه حیا کوم چې د الله حضور ته بیا ودرېږم او کم یې غوښتنه وکړم. مګر دغه 15 لمونځونه چې الله عز وجل ورته ورکړه، دا یې ورسره وفرمیل چې زما امر په ځای شو او پر تا باندې 15 لمونځونه فرض شو. زما امر په ځای شو په دې معنی چې ما د 50 وختونو اراده کړې وه تا ته د 50 وختو ثواب درکوم. ستا امت چې لمونځ کوي 15 وخته لمونځ به کوي، خو د هر لمونځ عوض به یې 10 چنده وي. 15 وخته لمونځ به د 50 وختو ثواب وي. زما امر په دې شکل په ځای شو، خو ستا امت به 15 وخته لمونځ کوي.
نو هماغه 15 وخت المونځ په محمد صلی الله علیه و آله وسلم او موږ تاسو باندې فرض شو. نو په همدغه باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم قناعت وکړ، ولو که موسی علیه السلام ورته دا مشوره ورکړه چې بیا د الله حضور ته ورشي چې نور یې حاکم کړي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه نهایت ادب او احترام د الله حضور سره چې نور حیا وکړه ورنغی. خو که اوس موږ تاسو نو څوک پوښتنه وکړي موږ ورته ویلی چې بیا 3 واره نور مرغلی وی یا 2 وخته پاتې شوی وی کفایت یې کوو. ځکه دا 15 وخته هماغه د موسی علیه السلام خبره ده په موږ تاسو باندې شاقه دی. ډېر انسانان به داسې وي چې د ورځې 2 وخته لمونځ به کوي، یو تعداد به داسې وي چې اصلا جمعه په جمعه لمونځ کوي، یو تعداد رمضان په رمضان لمونځ کوي، یو تعداد به د ورځې یو وار لمونځ کوي، یو تعداد به خو هر سړی یو حالت کې قرار لري. یو تعداد به داسې مسلمانان شته الحمدلله چې هغه 15 وخته ډېر په شوق او ذوق سره دغه لمونځ ترسره کوي. نو دا د اسراء او د معراج هغه واقعه وه چې په لنډه توګه باندې ما د احادیثو په رڼا کې چې دا حدیث چې ما تکرار کړ صحیح بخاري کې دی بیان شوی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مکې مکرمې ته راغی، دا ټوله واقعه په یوه شپه کې شوې. الله عز وجل په دې باندې قادر دی چې زمان ودروي، شپه ودروي، ورځ ودروي. ته به ساعت ته ګورې مغه ثانیه او دقیقه به وي، الله عز وجل به نظام درولی وي. ځکه الله په دې قادر دی. موږ ابتدا کې ویل چې سبحان الذي، دا د سبحان لفظ فلسفې ته چې وګورو په دې معنی چې الله پاک دی او د الله کړنې هیڅ مخلوق سره نه ښایي. کله چې د الله کړنې د مخلوق د تصور څخه پورته دي نو الله په هر کار قادر دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته راغی په همدغه فکر کې چې ابو جهل خواته راغی، ویل محمد صلی الله علیه وسلم څه فکرونه کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه بیګا مسجد اقصی ته تللی وم او بیرته راغلم. ویل په همدې یو شپه کې لاړې بیرته راغلی؟ ویل هو. ابو جهل د مسخرې د لحاظ نه وخندل. دا د اسمان جریان ورته اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه ویل، ځکه دوی باور نشو کولی هغه، او دوی خپل هم اسمان ته نه وختلی چې د پیغمبر نه د اسمان د مسایلو پوښتنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه په همدې یوه شپه کې تللی وم، په همدې یوه شپه کې بیرته راغلی یم. ابو جهل ورته ویلې که چیرې زه د خپل قوم تا ته راټول کړم ټول عربان او مشرکان، آیا ته کولی شې د هغو په مخ کې هم دا خبره وکړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ورته د هغو په مخ کې هم دا خبره کوم. نو ټول مشرکان ورته راټول کړل. ابو جهل ورته وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه خبره چې تا ماته کړې وه ته د خلکو په مخ کې هم دا خبره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې زه بیګا مسجد اقصی ته تللی وم او بیرته په همدغه شپه کې راغلی یم. اول خو دوی ټولو وخندل او تمسخر وکړو، چا ځان وهو، چا سر وهو، چا یو رقم، چا چغې وهلې چې داسې عجیب حالت دی، څه خبرې دي. مګر دوی کې ځینې هوښیاران هم ول، دوی ورته ویلې صحیح ده زموږ یو تعداد مسجد اقصی ته څو وارې تللي دي په دغه لاره باندې، قافلو کې تجارتونو ته تللي، تا نه به موږ یو څو پوښتنې وکړو. ځکه ته خو مسجد اقصی ته کله نه یې تللی، قریشو ته دا سل په سلو معلوم وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته نه دی تللی. نو تا نه به یو څو پوښتنې وکړو، که تا موږ ته پوښتنې او جوابونه راکړه موږ به باور وکړو چې ته تللی. خو د مسجد اقصی په اړه باندې د لارې په اړه باندې دنې پوښتنې وکړي چې فلان شی سره کم دی، فلان سره کم دی، فلان سره کم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول هغه مسائل ورته هماغسې دقیق چې په هماغه شکل باندې دي ورته بیانول. حتی بعضې ځایونو کې وایي چې یو شی به په ما باندې ملتبس شو چې لږ به شک شولم، الله عز وجل به هغه ما ته داسې را مخامخ لکه زه چې ورته ګورم، دوی ته به مې تشریحات ورکول. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تللی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو چکر هم داخل کې نه وهلی چې ټول ځایونه کتلي او دته داسې لکه ورځ باندې معلومه وي. نو الله عز وجل د یو اعجاز په توګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه ښکاره کول، پیغمبر به ورته کتل او دوی ته جواب ورکول. حتی اخره کې د دوی یو پوښتنه دا هم وه چې زمونږ یو قافله ده شام ته په تجارت باندې تللې ده، د زمونږ د قافلې په اړه باندې مونږ ته وایه، ځکه ته چې تللی خامخا زمونږ قافله به دې هم په لاره کې لیدلې وي. دا زمونږ قافله چیرته ده، په کوم وضعیت کې ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمیل چې ستاسو قافله په فلاني منطقه کې ده او په دومره ورځو کې به دلته رارسېږي، د قافلې په سر کې دغه اوښان دي او فلانی سړی به په مخ کې روان وي. واقعا مشرکان منتظر و چې هماغه ورځ او نیټه راورسېدله، قافله په هماغه شکل راورسېدله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته بیان کړو. مګر سره د دې اعجاز نه بیا هم دوی ایمان را نه وړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه مجلس کې موجود نه و. یو د مشرکانو نه لاړ ابو بکر صدیق ته، ولته پوهېږي چې ملګری د نن بیا څه دعوې کوي. نن خو دعوه کوي چې زه مسجد اقصی ته تللی یم په یوه شپه کې، بیا اسمان ته کتلی یم او بیرته راغلی یم او بیرته مکې ته راغلی یم، ټول کار مې په یوه شپه کې کړی. دا چې ابوبکر صدیق په خپله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه نه و اورېدلی، نو دا یې وفرمیل چې ان کان قاله فقد صدق،
کچیر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې شکل چې ته وای کړی وي زه په دې ایمان لرم چې هغه تللی دی نو هماغه چې ابوبکر رضی الله عنه ته د صدیق لقب ورکړ شو چې داغه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق وکړ نو په دغه اساس باندې د اسراء او معراج په اړه باندې د اهل سنت والجماعت عقیده هم دا ده چې دغه کار په جسم او په روح په جسد دواړو سره ترسره شوی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سفر کې جبرئیل علیه السلام په خپل هغه اصلي هیئت باندې لیدل په حدیثو کې تشریح کوي چې شپږ سره وزر درلودل براق باندې سپور شوی د براق وس مونږ ته بیان شوی د انبیاء سره ملاقات شو د هغه امامت په مسجد اقصا کې کړی په دغه سفر کې د حدیثو پرانا کې مالک سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات شوی مالک د جهنم ساتون کړي د جهنم خازن چې داغه وصف هم په حدیثو کې بیانوي چې داغه په سیره کې ما هیڅ خندا او تبسم نه لید همیشه رنگ هم د نیول یو سره چې پکار وي بیت المعمور چې وصف بیان شو دا ولید سدرۃ المنتهى ته ورغه نهر کوثر ولید دوزخ ولید جنت ولید همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په نور احادیثو کې بیا دا هم بیانوي چې ما په جنت کې او په دوزخ کې ځینې طبقات د خلکو هم ولیدل یو مې هغه کسان ولیدل چې دوی په عذاب کې وو دوی سره د دوی نوکان دومره غټ شوي وو چې د اوسپنو غوندې وو او په دې باندې به دوی د خپل مخونه او سینې داسې کش کول زخمیان کول به ما پوښتنه وکړه چې دا کسان څوک دي ما ته جبرئیل علیه السلام ویل چې دا کسان دي چې په دنیا کې غیبت کوي دوی به تر قیامته پورې په دغه عذاب کې خپل ځان ته به عذاب ورکوي خپل غوښې بش کوي په دې نوکانو سره همدا رقم هغه کسان مې ولیدل چې د هغو شونډې ډېرې اوږدې وې او دا شونډې به یې قیچي کولې ما پوښتنه وکړه چې دا خلک څوک دي چې دومره اوږده شونډې لري او د خپل شونډې قیچي کوي ول دا هغه خلک دي چې نورو خلکو ته نصیحت کوي خپله پرې عمل نه کوي نور خلکو ته نیک لارې دعوت او تلقین کوي خپل پرې باندې عمل نه کوي په دې کې علما هم شامل دي هغه علما چې خلکو ته دعوت کوي خپل پرې عمل نه کوي غیر علما هم په دې کې شامل دي چې هر څوک دغه کار کوي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم نور خلکو ته دعوت کوي بلنه ورکوي خپل ځان هیروي خپل پرې عمل نه کوي نور ته عمل ورکوي همدا رقم هغه کسان چې دوی سود خوري په دغه دنیا کې هغه هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په یو ډیر بد عذاب کې ولل چې دوی په جهنم کې دی او نهر کې هغه کې د اور نهر د پاګه کې لامبي او سره کوم عذابونو کې دي هغه کسان چې د یتیمانو مال په نه حق سره خوري دغه عذاب ولل تقریبا 100 طبقه خلک ولل چې دوی په عذاب کې چې هغه هم موږ تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي نو په دغه اساس باندې مسلمانانو دغه د اسراء او معراج واقعا موږ تاسو د عقیدې برخه هم ده اما دا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مسجد اقصی ته تللی دی دا هم زموږ تاسو د عقیدې یو برخه ده او ما ابتدا د خطبه کې هم اشاره وکړه چې مسجد اقصی د کعبه مشرفه څخه ورسته دوهمین د عبادت ځای چې الله عزوجل جوړ کړی مسجد اقصی یو د هغه مساجدو څخه دی چې هغه ته په سفر باندې موږ تاسو ته اجازه شوی امر کړی شوی چې مسجد حرام ته مسجد نبوي ته مسجد اقصی ته انسان د عبادت لپاره سفر کولای شي په الته یو المنز په سل منزونه باندې بدلیږي سليمان علیه السلام په حدیثو کې ابي داود کې حدیث دی چې دعا کړي چې یا الله ما دغه مسجد جوړ کړ او هر څوک چې په نیت سره په اخلاص سره په دې کې المنز کوي دغه هر حاجت چې وي ورته پوره کړي دعا یې قبول کړي عبادت قبول کړي حاجت پوره کړي سليمان علیه السلام هغه ته دعا کړي الله عزوجل دغه منطقه مبارکه ګرځولې ده همدا رقم دغه فلسطین او دا منطقه زموږ تاسو ماغه ایمانی تړاو دی د سره اوس وخت موږ تاسو کله چې مسلمانانو ګورو فیسبوک کې یو د مظلوم مسلمان د فلسطین چې واکس پروي بل ورته نوشته کوي چې فلسطینیان او افغانستان سره شکل دي ټیکس پروي ډیر دا خبرې کوي فلسطین سره زموږ څه کار دی فلان سره زموږ څه کار دی فلسطین سره زموږ کار د عقیدې دی هغه زموږ تاسو د عقیدې یو برخه ده مسجد اقصی زموږ تاسو ایمان دی هغه ته موږ تاسو قبله ویلې دی هغه ته موږ تاسو منځونه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کړي نو داغو قضیه داغو مشکل زمونږ تاسو مشکل دی موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي من لم يهتم بامر المسلمین فليس منا څوک چې د مسلمانانو په بد حال باندې نه خفه کیږي د هغه په نه پریشان کیږي د هغه په فکر نه کوي زمونږ نه دی اوس موږ تاسو نور څه شیخونه شو کولای حد اقل په ځکه یو خفغان کو کولای شو یو دعا ورته کولای شو که یو څوک یو شی پوسټ کوي او نیک مشوره ورته کولای شي کله چې یو څوک دفاع کوي داغو د قضیه څخه هغه سره یو درېدل خو کولای شو په دغه لند وخت موږ تاسو ورل چې 10000 کسانو نه زیات وژل شوی دي په دې کې اکثریت ماشومان دي او 1000 کسانو نه زیات زخمیان شوی دي چې اکثر زنانه او ماشومان دي په دې کې 1 میلیون اتلکه کسان به ځای شوی دي به کور شوی دي د ټول مسلمانان دي نو دا چې افغانستان سره تړاو لري نه لري کوم فلسطینی افغانستان سره مرسته کړي نه د کړهغه بیل مسله ده دا زموږ ستاسو عقیدی مسله ده
مګر په دې هم ته باید ځان پوه کړې چې فلسطین بیچارهګان 15 کاله د اشغال لاندې دي. مونږ او تاسو افغانان خو 13 کاله خپلو کې سره کړو، کاغه طالب دی، کاغه داعش دی، کاغه کمونیست دی، کاغه مجاهد دی، کاغه خلقي دی، کاغه پرچمي دی. مونږ او تاسو دا ټول ډېر خپلو کې سره کړو، بیگانه خو مونږ نه وژنو، مونږ خپلو کې سره وژنو. هغه خو اسرائیل پر باندې حاکم دی، هغه یې وژني هلته. زمکه ته نه واخیستله، کور ته واخیسته، مال ته نه واخیسته، قبله یې مونږ او تاسو نه واخیستله، هلته هغو ته څه شی پاتې دی بیچارهګانو ته؟ خو په یو قریه کې یو ښار کې محاصره دي، بیا هم مونږ او تاسو ورته وایي چې افغانستان سره څه کړي دي یا ما پورې څه تړاو لري. د نننۍ خطبه د اسراء او د معراج په اړه باندې ځکه ما وکړه چې یو خو بېګا د ځینو علماو د نظر په اساس باندې د اسراء او معراج واقع تېره شوې ده یا تاریخ یې تېر شوی، څوک چې په دغه تاریخ باندې باور لري چې بېګا وه. بل دا ده چې د ټول اسلامي مراکزو که هغه په اروپا کې دي که هغه په استرالیا کې دي، د ټولو متفقه نظر هم دا و چې ټول امامان باید نن د اسراء او معراج په اړه باندې وینا وکړي او خلکو ته هم دغه نصیحت یا دغه یادونه وکړي چې د فلسطین قضیه، د بیت المقدس قضیه، د مسجد اقصی قضیه دا د ټولو مسلمانانو قضیه ده. دا یوازې د فلسطینیانو خبره نه ده، ځکه دا زموږ تاسو عقیدې پورې تړاو لري. الله عز وجل زموږ تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی الله علیه وسلم.